په ننګرهار کې د چرګانو د فارمونو تزاحل د مسؤلینو د معلوماتو له مخې ننګرهار کې نږدې 2000 د چرګانو د ساتنې او پالنې فارمونه شتون لري او زرګونه خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. فارم لرونکي وایي چې په دې وروستیو کې فارمونه د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي او له مسؤلینو غواړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وکړي. خو اوس چې کوم دی ټول فارمونه زما پورې د تاوان سره مخ دي. زه په خپله 100 لکه روپۍ قرضدار یم د ډیلن. د چرګانو سکتور خو داسې دی چې بس 100 کې 80% ختم دی او بس میلو والا دانې نه نیسي، افسیار یې نه نیسي او موږ سره ډېر ظلم زیاتی دی. او دلته چې کومې چوزې راځي هغه کیفیت هم صحیح نه وي، خل هلته کمبود دی. درمل هم داسې سټانډرډ کمپنۍ نه دي معلومي. زیاتره خلک دلته هم جوړوي او دا لیبلې پرې لګوي. په ورته مهال ځینې فارم لرونکي بیا درمل د چرګانو دانه او یو ورځني چرګوړي بې کیفیته بولي او وایي چې له پاکستانه داسې چرګوړي راځي چې ان درمل هم پرې اثر نه کوي. یاره داسې چې هر فارمي د 10 لکو نه پورته قرضدار دی. یاره د تر اوسه پورې خو ټول په زیان روان یو. عموما فارم بشخه سقوط سره مخ ته ګاونډي هېوادونو نه صحیح چوزه نه راځي، د دانې کیفیت نشته، د وی صحیح نه راځي. بس ډېر مشکلاتونه دغه کوي چې بس چرګان مشکل پیدا کړي، مریض شي، بیماران شي، بازار ته چې وي سو هغه د تاوان سره مخ شو. دلته څومره دانې راځي کیفیت یې بالکل 15 افسیار نه پورته یو رقم نه ورکوي. 4 پیرې 15 پیرې مونږ دومره لاړو، دا زموږ مشران ټول لاړه خو بالکل زموږ اواز هېڅوک هم نه اوري. ننګرهار کې د فارم لرونکو اتحادیې مسؤلین هم دغه ستونزه مني او له مسؤلینو غواړي چې د حل په برخه کې د جدي اقدام وکړي. کیفیت یې ښه نه دی، ستونزه پکې ډېره زیاته ده. یو پیره نو غالبا د یو کال کې دا 4 سیمپلې زموږ د دغه مارکیټ نه لاړې خو نتایج یې رانله. هماغسې چې لاړ شي ورپسې لاړې شي او بس ورکې شي. نو پته نه لګي، معلومات موږ ته نشته چې حکومت جدي نه دی او که زمونږ نیمګړتیاوې دي نو پته دا معلومات هم موږ ته نشته. هر فارمدار تقریبا چې 1000 چرګانې ساتلې دي به 1 لک تاوان کړی، که 15000 چرګانې 5 لکه تاوان کړی دی. د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې باید دا دولتي ارګانونه دوی به ټول دغه د وطني چرګانو استفاده وکړي او ورکې هم دولت اقتصاد ښه کېږي، هم د فارمدارانو یو کاروبار ښه کېږي. په ورته مهال مو د کرنې ریاست له مسؤلینو سره د فارم لرونکو ستونزې او مشکلات د حل په موخه شریک کړل. دوی د یو شمېر لاسته راوړنو د خبرې ترڅنګ وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې هېواد ته بې کیفیته توکي وارد کړي. کله چې موږ د فابریکو څخه لیدنه یا کنټرول نظارت کوو، د څخه سمپل اخلو یا نمونې اخلو، دا مو مرکز ته لیږلي دي او د مرکز د هدایت سره سم د فابریکو د خاوندانو سره هماغه چلن شوی دی څه رقم چې موږ ته هدایت شوی دی. چرګوړي راواردېږي یا ورځنی چرګوړي راواردېږي که په دغه معیار سره او دغه طرزالعمل برابر نه و، تاسو خپل هم شاهدان یاست چې ډیری وخت زموږ همکاران په سرحداتو کې چې دي دوی هغه غیر معیاري چرګوړي یا چیزه بیرته مسترد کړي ده یا پاکستان هیواد ته یا د ایران هیواد ته یا د ازبکستان هیواد نه چې راځي. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار کې نږدې 2000 د چرګانو د ساتنې او پالنې فارمونه شته چې زرګونه خلک پکې په کار بوخت دي. په ټوله کې غوښتنې دا ده چې د فارم لرونکو ستونزو ته د پام وشي، که نه نو دغه سکتور به له منځه ولاړ شي.